په دې معروف صاحب چې دا وجه راغ نو ما دې جسم ته وکي او ټکي وکړو الله چې کله حضور مجلس کې ناس چبل اسحالو الله چې یار به مخامخ ناس چې داغه خلکو به سحالو هاي 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 اوف اوف معروف صاحب چې کوم ذکر وکړو دې باره کې د علوم دیوبند یو کتاب شای شیخ خطبات یو لس جلد دی سبحان الله الحمدلله ما پاڼه په پاڼه کته دی سبحان الله وای لیکل چا دی قاری محمد طیب صاحب الله دارالعلوم دیوبند عالم و محتمم سبحان الله متوجه شي خبره ته هو هغه چې دا شاه نظام الدین اولیا رحمت الله علیه ذکر کو ذکر کې پر رقص راغه وجد راغه الله دی باب کی فضائل ذکر کی علامہ محمد زکریا سے یو خبر لیکل دا په فضائل ذکر کی دو احادیث د سرور کونین راخستې دي سبحان الله یو حدیث کې فرمایا قائد جهان چې تاسو داسې ذکر وکئ او چې خلق د تلیونی وای دا حدیث د قائد جهان شتا سبحان الله سبحان الله دویم نمبر حدیث عقاید جهان فرمایي چې تاسو داسې ذکر وکړئ چې منافقین د تریا کار سبحان الله الحمدلله موږ مؤمنان یو الله او په عشق کې چې جنون را نشي کمال ته نه رسي الله یو عشق دی یو جنون دی چې هغه ته لیونتوب ویلی شي الله اوس د مجنون خو خپله نامه مجنون نه وه خو جنون مجنون کو الله چا ورته یو ورځ وویل لیلا خیرات کړی دی خبر خو نه وی کوم ځای هغه مخامخ میدان کې ولاړه ده خلکو له چې چینی غوړي ورکوي دم چېرته دغه پسې وګرځېده لوښی را پیدا کړي چې لوښی را پیدا کړي اجي صاحب داسې لین کې ودرېدو الله او لوښی لاس کې نیولی دی الله د لین نه داسې راښکته راښکاره کې دی لالا ته داسې وګوري واه واه نن څومره ښایسته ده الله الله نن یار خیرات تقسیموي د چې کوم ټایم دا د لین کې ورورسېده او دوه درې کسان پاتې وني بیا شاته راغی هاي بیا د لین په دې اخر سر کې ودرېده په مزه مزه تللو دې سر ته تاویږ او دې سر ته سر وباسه ګوره چې دوه درې کسان پاتې شو بیا مجنون شاته راغی الله غرض یې دا چې من نه دا خلک ختم شي من نه دا خلک جي ختم شي آخر کې خلک رخصتېده نو مجنون خو ټولې دنیا پیژنده چې نن خو دوه اشنایان سره بیا مخ کېږي الله چې کله لیلا ته مخامخ شه لوښی ورته داسې ونیوه شړک شه دا لوښی ته ووو الله ستا دا خیرات نه دی الله اکبر لوښی داسې بانه کړی دی ته د دیدن خیرات له راغلی ستا چینی غوړي نه دي ستا خیرات دا نه دی ته زما د دیدن خیرات له راغلی مجنون وی او لیلا په مینه پوهېږې دا خلک د حضور د مینې خیرات له راغلی خدای چې د حضور د مینې خیرات او سرور کونین نن په کاسو تقسیموي کم خیر دی چې د حضور په لاس نه تقسیمیږي عقاید جهان فرمایي انما انا قاسم والله یعطي کله چې د اله العالمین د رزق او د نعمت دروازې کولو شي نو خیر اول زما جولۍ کې را پریوزي او بیا زه په خلکو تقسیموم وکلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم انبیاء دربار ته جولۍ نیولې دي الله ورکوټه سړی خو نه دی کنه لوی سړی دی جی الله یمامې نه به غله راتله په دې یمامه کې یو سړی وړي زیات سرغنو سمامه بن اسال نامه یې وه سمامه بن اسال د سرور کونین سخترین دشمن څوک به چې راتلل یمامه نه
دا لشل روپۍ والا خو چې لاړ شلته چې صحابي نه سپېړه وباسه صحابي ته ستغې سپورې ووایه یا لاړ شه سرور کونین په وړاندې داسې حرکت وکړه چې پې خفه شي یو لحظه به ده نه پرېښوه الله روزانه به ده لس 20 کسان را لېږل مکې معظمې ته عقایدو جان خاطر دروند شو چې یو ورځ نه 2 ورځې نه 3 ورځې نه صحابو ته مخ را واړو وی یاره سماما ډېر غصه ناک دی عمر سره سترګې را واړولې الله الله عمر سره سترګې را واړولې داسې یاران چې د خوا کې ناست یو داسې ټکې ورته وکړي نو هغه بیا په ځمکه چته کېناستې شي زه به وي خبر والم الله اکبر تاجدار حرم وفرمیل بس پرېږدې ده چې سرور کونین خبرېده سارې وله لاس نیولې تړلې راوسته الله اکبر سبحان الله اکبر چې عقایدو جهان مسجد نبوي کې راووتو چې وکړه سمامه بن استاد ستنې پورې تړلې وو هغه غوسهناک سړی دا دی الله هغه غوسهناک سړی چې دا دی د صحابو ګزار نه و خوړلی داسې ګیپ یې راوستی و په دې ستنه پورې تړلی و د الله د محبوب نه لوګی شمه زه حیران یم خدای وایي زما رحمت ډېر لوی دی مولا ستا رحمت ډېر لوی دی زه بیا څنګه وپېژنم را فرمایي زما محبوب ته وګوره دا زما رحمت دی بس وګوره چې دی څومره لوی دی بس ده ته وګورئ تاجدار حرم چې راووته تشریف یې راوړو دې ستنې پورې تړلی و عقایدو جهان ورته داسې وکتل سمامه سترګې ښکته کړي الله سرور کونین د مدینې منورې جانان مانزل لاړو الله سوڼ مو کم دی نوړه سوڼ دا راته ووایې جمیل جمیل نه بجلی خبر نه ده سړی ټیک دی نه نه یو شی دی ټول د مدینې منورې د جانان عشقانو اورئ دغه اواز لئ خراب دی یو ورځ عقایدو جهان تشریف چې په دویمه ورځ راغی نو سماما آواز ورکړ اے د نبیانو اماما حضور مبارک مخ را واړو بابا وی ما یې مخ ته په زور زیر کتلي نو یو صحابي دی عثمان نامه یې وه خو د پلار نوم یې رانه هېر دی عثمان بن مسعود هم شته عثمان بن عفان هم شته عثمان بن حنیف هم شته سبحان الله خدا هغه عثمان دی چې دا عثمان بن حنیف دی نه عثمان بن مزعون دی نه عثمان بن عفان دی دا بل عثمان دی دوی زما بدر کې زما پلار دی صحابه وجلی و هغې خو بیا کافران مردار شوي د دوی زما پلار هم پکې وجلی شوی و وایي زه ډېر زیات غوسه وم وایي ما چې په صحابو ګزار نه کوم الله دا الله خبره ولا تماموم بس د خدای په پیغمبر گزار کو بس چې دې مې د منځه لرې کو د صحابو به زورم نشته به دې ما ټوټې ټوټې کی خدا سردار ولا نن وام عثمان وی زه راغم د احد په میدان کې یو داسې ځای کې ناستم چې ما د دې خبر انتظار کو چې دا کله صحابو کفار غیږ په غیږ پنجه په پنجه ورشي که نه خو په دغه ټیم کې به هم د حضور نه صحابه ګیر چاپېر ولاړو په دې کې یو جمع غفیر د عقایدو جهان طرف ته را روان شو ما دا چې د حضور په خوا کې ولاړو دی د دې د نه ورمنډه کړي الله دا کافر وایي ما ته موقع میلاو شوه چې راځه اوس ورځه وایي توره مې لاس کې رااخیستې د شا طرف نه ور روان یم و چې څو قدمه 15 قدمه پاتې شول چې اوس منډه وام خو خلک مې پېژني چې را روان دی طریقه باندې چې 15 ګامه ځای پاتې شو وایي عقایدو جهان رخسار را واړو چې عثمانه عثمانه راځه پلار بدل ما نه اخلي راځه خو چې حضور ته دا ټکې وکړو ما چې داسې چلو شو وایي توره مې وغورځوله ډال مې وغورځو وایي ما دی چې محبوبه درځم خو غاړې وتوله درځم جي غاړې وتوله درځم
وی سرور کونین دا مدینی منوری جانان جناب محمد الرسول اللہ پسینیوں سو گزار راکڑ ماوت عرض کو محبوبا ماتا دننو رضی نوڑانے پا دنیا کی چی دا ٹولو نا خطرناک سڑے اس دا ما پسترگو بانے العیاذ باللہ کم بس سڑے لی دے شاگتوی خو محبوب پا کائنات کی نستان زو سوزیات محبوب نشتا تاجدار حرم باندی ایمان روڑو نا خلق ہوئی استا پکتو کسی جنت خونے دے کلی خوڑیر دے سے قیامت خونے دے زیم ذرا شہدہ سی کلی سر دے میلاو کم چے دست ظلف و پہار و ول کی ہزار ہزار فردوس سے دی دا اننگو پا سرخی کی جنتو نخکاری پا خودیتی نو کئی سماما ہوئی پتہ مورز ما قائد و جہان تا آواز کر تا اللہ پیغمبرہ تاسو ته پته ده چې زه د هغې علاقې یو لوی وډیره سړی یم او ډېر نامې جامې والا سړی یم نو د خدای پیغمبره تړه مې ما بس ګزارو باسه او په ما به دې دومره لوی نوم وشي چې په تاریخ کې به ستا په شان بهادر سړی بیا بل نه وي ځکه چې تر اوسه پورې ما ته چا پورته هم نه دي کتلي نو په ما به دې ډېر لوی نوم وشي یوه او یا مې خوشې کا پریم اکدا ځکه دا تړل زما بیزتی ده یا مې بس ختم کو یا مې پرېږده او که دې پرېښودم نو احسان به دې هېر نه کړم تاجدار حرم دا خبره واورېده لاړه مونځ وکړو په دویم ورځ چې راووته سماما بیا غلی ولاړ دی عقاید و جهان ورته وفرمیل وایي سماما ما ته وګوره او دې داسې ښکته ګوري سماما ما ته وګوره هغه ښکته کتل او مخ توره وویسته وایي سماما ګورې که سر در ښکته وغورځوم زما یار ته ما ته وګوره ته ښکته ګورې ګورې که سر در نه وغورځوم حضور مبارک عمر ته وفرمیل عمر رستو شاه دا زما د سماما خبره ده سرور کونین دا مدینی منوری جانان جناب محمد رسول اللہ مبارک و تو فرمائل سماما ما تو گورا دا مدینی منوری دا جانان پا مخبان بانر الول پراتو شنڈ مبارک دا اسمان نا فرشتو نندار کولا رخسار مبارک بانی اللہ دلا مکان نا قسم نخوڑلی دی حضور فرمل ما تو گورا دسترگی یو بل سر ملو شوی آواز دا محبت رانا چسترگی یو بل سر ملو شوی حضور فرمل اس تے پڑے پرانی زی اس تے پڑی پرانی زی اسے پرے کے دے چیزی چی پڑی دی پرانیز تو سماما بین وصال والار دے حضور مبارک و تو فرمیل زا وینا نند مادا یارانی اولا نیو رزدہ مالا احرام رو وارا از عمرے لزما ستا پا ذات ایمان روڑم راغی دا سرور کونین پاگی کی سر کی خود قربان میں دا خپل محبوب نکی یرا دلوی اخلاق و خاون دے پا خودے یقینو کئی دومرا حتی تجاوز دا مکی خلقو کڑیو چہ دا حضور بی بیان مکی موزمین لاڑی مدینی منورت ہجرتو کو دا حضور لون مبارکم ہجرتو کو حضور مبارکم ہجرتو کو یارانم ہجرتو کو مکہ موزمین و تپری خودا ٹھیک دے جی سرور کونین بانی گنگی خلقو غرزول العیاذ باللہ جادوگر و لیوانے و تخلقو ویل تردی پوری مدینی منوری پوری پتے پاسی تالاش شورو اور بیا اگا غصہ نسانی دا چی سڑی دا تو وطن پری خو پری دا کنا آگا در پاسی کواد کفار دا احد و دا بدر میدان ترالل
او چې بیا سرور کونین تاجدار حرم مکه معظمه وګټله بغیر جنگ په مکه معظمه باندې داخل شو نو د مکه خلک راجمع کو د صفا په غر ودرېده دا د مکې معظمې خلک ورته ناست د مکې خلکو هغه چې تاسو څه کړي دي به تاسو ته پته وي لا تسریب علیکم اليوم نن ورځې په تاسو هیڅ ملامت نشته ما ټول بخلي یې ما ټول بخلي یې دویم دا د هغه عظیم پیغمبر په محبت کې موږ تاسو ناسیو تاسو دا ناستا زما ناستا تاسو سعی زما سعی تاسو کوشش زما کوشش دا د الله قبول او منظور کی او د سرور کونین د خوب او د ویخي د دیدار سبب دی خدای وګرځي عقایدو جان فرمایي چې زه په خوب کې لیدم زرد چې ما به په ویخم وویني سبحان الله خو پہچان غواړي پیژنګلی غواړي الہ العالمین جل جلاله دی دا سمیع الله سیب د دې دارونه دا څومره کابینه چې ور سره ده د تنظیم اهل سنت و جماعت د حیدر خان کلی مثلا نور ملګری عاشقانم دي د دوی د اخلاص دی الله قبول او منظور کی زما یو نات فرمایش دی ملګرو کړی دی خو هم د جی کم یو دی وایا استاد جی مدینه ته چتلی مدینه ته چتلم خاغه ته ویم یو مرګ دا وي یو دوه کړي ته بلې لمه په مصطفی نبی جوړېږي ها اوس د جی سره ناسم دننه او دا خبره مې زه لاره خو په دغه ټیم کې پاتې شو ما ته نن تاریخ دا شاعر نه دی چې دا څوک دی د معین الدین څوک دی د کم ځای دی په خدای کې کوم دی او هغه نات لیکل دی دا ملګری دغه فرمایش کوي دا یو دوه کړي نات برته وې ما آی هاي خدای خورادی چې اول لږ ذکر وکړو الله الله وایا بندا الله الله وایا ذکر درب هر دم کوا د زړو زنګ دی بری بیا الله وایا بندا الله الله وایا الله الله وایا بندا الله الله وایا الله الله وایا بندا الله الله وایا الله الله وایا بندا الله مراز مجنون آزار مراز مجنون مقابل د محبت باب تا په لیلا ما په مصطفی نبی جړلې دي تا په لیلا ما په مصطفی نبی جړلې دي مراز مجنون آزار مراز مجنون مقابل د محبت باب تا په لیلا ما په مصطفی تا په لیلا ما په مصطفی څنګه بودریږي تو په صف د عاشقانو کې الله الله څنګه بکینه تپ میں پل د صادقانو کې قدر پاد اوخ کو در معلوم شي په میزانو کې شاستر ګلوندې دي زار الله دا دل ورکه توزګار نه خیر دی ستاستر ګلوندې دي او زما سترګې خناب خناب زړه چې پرې کوي تا هغه چې شمان کله لیدلې دي تا په لیلا ما مصطفی نبی جړلې دي تا په لیلا ما په مصطفی نبی جړلې دي حسن حسن په احمد نبی تمام شبری خبر نشوي
मीना कमेटी ची जुड़ी दात ही मिंबर नशवे मीना कमेटी ची जोड़े दात ही मिंबर नशवे जुनाई बणों की गरजवलते दिल बर नशवे साजी गर जख्मी दे जार साजी गर जख्मी दे और जमाजी गर कबाब कबाब डीरे पतंगान पसरो लंबो की स्वजी दिले दे डीरे पतंगान पसरो लंबो की स्वजी दिले दे ताप लैला माप मुस्तफा नबी जड़ ले दे ताप लैला माप मुस्तफा नबी जड़ ले दे माद जानान मिना बखाई जमाद यान दी खबर सूका का खबर शिबरी बनक दी दगदर सूका दी दन ताकती इच्छा सर निष्ठा वफ्ताब तक तेनशी बराबर सोका हमरा नुमदाश कई और बांध मगदा यार पगम की निशी कलंदर सोका ए दहिजरान बला न सख्त बला निष्ठा रब दिन कांदी जख्मी पदा नश्तर सोका चिबिल तुनोए प दुनिया विनी यशनाई का दरहमान पशान बन विबी हुनर सोका ताप लैला माप मुस्तफा नबी जड़ ली दी ताप लैला माप मुस्तफा नबी जड़ ली दी ओ माद जानान मीनाची क़यामत की राबर से रशी सालेला बखपल्ला दखपल हुस्न मुनके रशी पमेदान पमेदान अल्लाह माशाअल्लाह नन में नासा पप मख दिलदार रागे पहजरान जपली जड़ में बहार रागे यो ब्रेखनावच में तेर तर नजर शनु ब्यो मुश्किल देख में दग करार रागे जबखौरी 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 बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिस्वालिही सल्लु अलैहि व आलिही या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नूविरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद खुदा बुजुर्ग तो सुभान अल्लाह। ये किस्सा मुख्तसर
लेवाने शुमनन में यार लीदले न दे मादा दुरुस्तुर्गु सरदा लीदले न दे हरावना अखबल अखबल मी बनशिनो पनारंज की में अना लिदले न दे हर सरे तखबल मतलब पूरी यारवी मादा खुदे दपा रयार लिदले न दे रहमान द मोहम्मद द दर खाकरो बिमा मदद गुंती दरबार लिदले न दे तासो लग देशने रोजे तो गोरई जरहमान द मोहम्मद दर खाकरो बिमा जरहमान 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 जरहमानु 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 जरहमान द मोहम्मद दर खाकरो बिम मदद गुंती दरबार लिदले न दे मदीना रागलो ए जड़गी या खुशालेगा मदीना रागलो ए जड़गी या खुशालेगा या ना कुर्बानेगा दागदी अरमानो या ना कुर्बानेगा दागदी अरमानो मदीना रागला ए जड़गी या खुशालेगा मदीना रागला ए जड़गी या खुशालेगा या ना कुर्बानी का दागदी अरमानो या ना कुर्बानी का दागदी अरमान अरमानो अरमानो अरमान अरमान अरमानो अरमान अरमानो अरमान यार ना कुर्बानी का दागदी अरमानो यार ना कुर्बानी गए दगदी अरमानो मदीना रागला ए जड़गी या खुशालीगा या ना कुर्बानी गए दगदी अरमानो या ना कुर्बानी गए दगदी अरमान यार ना कुर्बानी गा दगदी अरमानो जड़गी अस्तरगी की दादा शुना वतन दे सौदा दमीनी उकड़ा सुभान अल्लाह दादिल रुबा वतन दे जड़गी अस्तरगी की दादा शुना वतन दे सौदा दमीनी उकड़ा वही दसमीलनी गुंती दिल बरतालुगे कीगा दसमीलनी गुंती दिल बरतालुगे कीगा या ना कुर्बानी गा दगदी अरमानो या ना कुर्बानी गा दगदी अरमानो मदीना रखला ए जड़गी या खुशालीगा मदीना रखला ए जड़गी या खुशालीगा यार ना कुर्बानी गा दगदी अरमानो यार ना कुर्बानी गा दहिजाज लारी कुशी उविनम वाह वाह
خدایا احجام پکې حسین سے مبارک سره بیا بدای غسو کې ټول عاشقانو ګرځي وای 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 تابا ویلشی د حجاز الله لاری کسی اوینم ورمخامخ شما الله هغدنگی مناری اوینم دربار راغ پا جنگلوی را خواریگا دربار راغ پا جنگلوی را خواریگا یا نا قربانی گا دغا دی ارمانو یا نا قربانی گا دغا دی ارمانو مدینہ رخلا زڑگیا خوشحالی گا مدینہ رخلا مدینہ رخلا 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 مدینہ رخلا زڑگیا خوشحالی گا مدینہ رخلا زڑگیا خوشحالی گا یا نا قربانی گئے دغدی ارمانو یا نا قربانی گئے ہجران سی زلے ویزا پلے نا قرار وی تو بس جون دونو چی جدا دخبل دل دارا بیتائیں ہجران سی زلے ویزا پلے نا قرار بیتو بس جون دونو چی جدا دخبل دل دارا بیتائیں اسور لا رغلی اسور لا رغلی دا بلبل پاشان چاہی گا اسور لا راغلی دا بلبل پاشان چاگی گا یا نا قربانی گا دغا دی ارمانو یا نا قربانی گا دغا دی ارمان 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 یار نا قربانی گئے دغا دی ارمانو یار نا قربانی گئے یار نا قربانی گئے دغا دی ارمان ددی سخی دربار نافذ پہر طرف خوریگی ادنا انسان نا لو انسان پہ یو نظر جوڑی گی ماشاءاللہ 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 ددی سخی دربار نافذ پہر طرف خوریگی ادنا انسان نا لو انسان پہ یو نظر جوڑی گی حسینہ راغلی یارتا مخکی کی گا حسینہ راغلی یارتا مخکی کی گا یار نا قربانی گا دغا دی ارمان یار نا قربانی گا دغا دی ارمان 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 دغا دی ارمانو یار نا قربانی گئے دغا دی ددی سخی دربار نافذ پہر طرف خوریگی ادنا انسان نا لو انسان پہ یو نظر جوڑی گی حسینہ راغلی یارتا مخکی کی گا حسینہ راغلی یارتا مخکی کی گا
یا نا قربانی گئے دغدی ارمانو یا نا قربانی گئے بس د ملګری او دوه دیدن مې ستا ارمان دی دوه کړی ورته ووایه خدای دې دغه دیدن موږ تاسو ټولو ته راکړي نشي چاڼ چاڼ کېږو پرېږدي خو مسې نه خو چې یو څومره کړی دوه کړی به ووایم خیر دی دوه اوس الله واسې مو وردانګلي دوستو خو یا تر نامه نامو یا تر مرۍ مرۍ سبحان الله بل وي پونډې کم ځای کېږي خدای دې انصاف درکړي ځان مکمل غرقاب کړه سبحان الله الله دیدن مستا ارمان دے دیدن مستا ارمان دیدن مستا ارمان دے دیدن مستا ارمان دیدن مستا ارمان دے دیدن مستا ارمان محبوب مدینہ کی اسی گشنا روزہ کی دگلو باغیچہ کے دگلو باغیچہ کے محبوب مدینہ کی اے اشفی گشنا روزہ کی دگلو باغیچہ کے دگلو باغیچہ کے سپین مخدے ڈیر روخان دے سپین مخدے ڈیر روخان سپین مخدے ڈیر روخان دے سپین مخدے ڈیر روخان روخان دے روخان دے روخان دے روخان 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 دے روخان سپین مخدے ڈیر روخان دے سپین مخدے ڈیر روخان دیدن مستا ارمان دے دیدن مستا ارمان بس تے بس دیو کڑی تبل میں یو کړی ورته ووایه چې ته خو سلطان د مدینی مرهم دا سینی قرار دا آمینی قرار د آمین مینی سلطان دا مدینی مرهم دا سینی قرار دا آمینی قرار دا آمینی جہان پتا روخان دے جہان ہر یو پتا قربان دے ہر یو پتا قربان دیدن مستا ارمان دے دیدن مستا ارمان دیدن مستا ارمان دے دیدن مستا ارمان لږه خاورې مشه الله دې الحمدللہ رب العالمین الله دې بس روغ صحت او عمر دراز عمر خیز آمین آمین الله دې دا بیماری هم ختم کړي آمین آمین ټول ته دعا وکړه آمین الحمدللہ رب العالمین آمین الصلاة والسلام على خير خلقه آمین سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وأولاده وخلفائه وصحبه أجمعين رب زموږ ډېر لوی دی او هر څه ورسره ښه ډېر دي هر څه ورسره دومره ډېر دي په خدای یقین وکړه چې غوړه خلاصېږي نه په خدای یقین وکړه هر څیز ورسره ډېر دی او دومره ډېر دی چې حد یې نه دی یا الله داسې په اخلاص ورته لاسونه پورته کړي ډېر رحیم او کریم دی یا کریمانو یا الله اول د ایمان په دولت مو سرفراز کا د ایمان دا کامل برخه مو خدای جل جلاله په دې استقامت راکړه د دې د زوال نه مو ساته اخره خاتمه مو په ایمان کا سمرا عاشقان چې راغلي د دې کلی دی بهر نه دي عوام دي علما دي شعرا دي حفاظ دي عالمان دي قاریان صاحبان دي مشران دي سپینګي نوجوانان دي واړه دي کور کې زمونږ استادو دی کلی کې زما استاد مېندې خويندې تور سره چې سره زموږ په کورونو کې دي رب کریم دې سره زموږ د دواړو جهان حیا او پردو ساتي
رب کریم هر مشکل آسان کا هر خوشحالی خدای در کا هر درد نه خدای بچو ساته دشمنی نه خدای ساته خپل قهر او غضب نه ساته دا چې کور کې بیماری ده ما په کور کې بیماری ده تاسو کورونو کې بیماری ده الله الله لکه چې کم کور کې انسان اوسېږي کې و بیماری وي دا ساته کم کور کې چې انسان یو بیماری الله خو څوک دسته بیماری څوک دسته بیماری دا څه د جی کنه خدا سره زما د خپل د خپل د لاړې نه دي خدای دعوت دارو کا او کوم عاشقانو چې په دې محفل میلاد کې هر څومره مالی بدني برخه اخیستې ده خدای د دارین خیر ولا ورکا خوشحالي ولا ورکا یا الله دستا بندگان دي استاد درته لاسونو چت کړی دي الله کریمه او مولا کریم استا محبوب سره کوم وعده کړی دا پاکی زمو ایمان دی تا خپل محبوب سره دا وعده کړی چې کله زما بنده ما ته لاسونه پورته کی نو مال حیا را دي چې زول لاسونه تش پرېدم نو یا الله زمو لاسونه تش م پرېدا موږ د حضور مبارک په لاسونو خیر راکا موږ د سرور کونن په جوړی کې خیر راکا د خپل درنه خدای خسته برخه وکا څومره ملمان راغلي خدای هر قدم په تل د نیکی کې واچو افغانستان بوسنیا کشمیر فلسطین د عراق د مسلمانانو د شام د مسلمانانو خدای ته حفاظت وکړي حافظ او ناصر شاه د فیسبوک په لیکه باندې زمونږه چې کم مرګري دي او دا خبره غوړه یا ساتي فیسبوک کې غوړه پیسې میسي نشته چې تاسو دا وی جوړ مولانا سے ته ډالر ملایويږي مال چې دا ملنګان نه کې دا ډیر شي دي په خبره پونه شوي مال خو دې ډیر الحمدلله په دې کې راکړي راکړي الله اکبر ما په خبره پوه شوي فیسبوک کې ګوره پیسې اسنه چې تاسو دا خلک بلاړي روغ مولانا سے ته پیسې ملایويږي نو فیسبوک کې ګوره پیسې نشته البته محبت پکشته دی سبحان الله شقانی ګوري حضرت مولانا احسان الله حسین پیج براړوي بل خو باندې حضرت مولانا احسان الله حسین پیج راړوي ملګرو سره شیر کوي او دا قید جهان دا محبت چې دی دا پټول نړۍ کې خور کوي سبحان الله زدا حاجی شمس الرحمن سیم او د ورسره خورخوري مې راغلي د معروف صاحب د ټولو ملګرو د سمي الله صاحب دی عبد الله صاحب دی نور عبد منصور صاحب دی او امیر حمزه صاحب ماته وی ماته بدوا کې د خجره تر شو په بل نه جوړېدل او ما الہ العالمین څوک جی حیات خان صاحب نور چې څومره ملګری په مسافرو دي خدای دې په ډکو منګلو په ډیرو خوشاله امين زما استاد څومره چې کلیوالي په وطن پردو وطنو کې مسافر دي خدای دې ته د مسافرۍ دا سفر آسان کی په خیر خوشاله دي خدای راولي زه د علامه نور الدین صاحب زه ډیر مشکور ما الله خیر دا د دې محبت او د فیض د تجاری او ساری دي الله خدای دې په خپل بچو مکنده ماوا خدای دې ډېر خوشاله دې بچو درکې څومره ملمانه چې راغلي خدای مو هر قدم پته لدل کې واچو رب دې دل دومره خیر درکې چې قلم به خیر نشي رب دې دومره خوشاله درکې چې قلم خفه نشي د فیسبوک په لیکه باندې چې څومره ملګری زموږ د محفل ګوري یوټیوب په ذریعہ باندې خدای دې د دارینو په عزتونو مال عمل کړي او الہ العالمین دې ول ډېر خوشاله ورکړي حاجی صاحب چې دا دوه چې الله ټول حرمین شریفین دې زل بیا بوته تاسو به مې زما دا ټول به یو خیری ټول به یو خیری او دا خود دې غره ته بوزو که خیری که خدای کړه خیری بس جو نا شریف ته تاسو یو بوته زوی او دې باندې ګر چا پیره که خیری همدا محفل به که خیری او کدل کې رو ګذر خطا شو نو میدان محشر خو چته تلې نه البته که خیر دا قید جهان نه خواني کو که خیر ان شاء الله العزیز بابا و چې اجي بابا فرمای د محبوب دي دند پارا د محشر ته خوشاله غم چې جانان پکې لیدې شي دا محشر اختر زمانه نو خدای مو د حضور مبارک د دیدن خوشاله نصیب کا ستاسو او زما پړ کې چې کم ارمانونه دي وای 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 قسم چې ستاسو هغه ټول راجمه کې زما ته نه رسي زما خو دومره ارمانونه دي په خو چې د مولا سړي په خدای هغه بچو صبر ارمان ډیر زیات خدای دې د ټول ارمانونه تر سره کړي حکیم صاحب دا تروز ورا غلې به حکیم صاحب چې مولا ګورا تاسو دا کنه سره مې امجد علي صاحب او کامران صاحب دا ټول ګلونه راغلي دا شایان بچو دا ماشوم بچي ګورا ګجر غړې راغلي دي
دا ټول ملګری دي خدای خوشاله کی علما هغه ګټ کې مناسب پټکو ولا خاوندان ناس شیخان حضرات ځوانان کم ځوانان چې بیروزګاری خدای د حلال روزګار ورکړي کم چې برسر روزګار خدای پکې برکت واچي خدای مو بے پردې مکا خدای مو بے حیا مکا خدای مو بے عزت مکا خدای مو بے دولت مکا الہ العالمین مو د زندگی په هر اړخ په هر موړ مو خدای امداد وکړي حکیم محمد رشید صاحب زستا یو ځل بیا شکریا ادا کوم یو ځل بیا شکریا ادا کوم یو ځل بیا شکریا ادا کوم وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد